اماراتو کې مجوند دی تاته د دې ویډیو نه زما مقصد امارات نه دي او نه اسلامي قانون دی او نه اسلام دی خو زما هغه خلک د دې نه ویډیو نه مې دا مقصد هغه خلک دي چې دا غټې غټې پګړۍ په سر کړي دي غټې غټې خېټې نیولې دي او بیا موږ د استادو غیرت معلوم دی که نه تاسو خو دا مکمل دا کوم چې تاسو دومره نازېږي په دې حکومت باندې که نه دنده د خیرات کې پاتې دی که څوک یې وي او که نه وي زه یې اوس درته وایم نو ما ته لږ وکښې تاسو یې ول تاسو خو چې دی که نه ستاسو غیرت موږ ته بې معلوم دی یا خو چې دی که نه دا حکومت ته په سوال در پاتې دی او بل چې دی په وظیفو باندې راغټ شوي وظیفو باندې په پردو وظیفو باندې جنګ کولو او دا خلکو په وظیفو باندې تاسو جنګ کولو چې وزنه چا خبره مکمل افغانستان 98% افغانستان ستاسو نه چې دی که نه زړه خوراک ته ناست دی چې وظیفې یې درکولې خلک دا 2% چې دي که نه یو ښه مالدار دي په زړه باندې روغ دي او چې دی په اماراتو کې وظیفه کې خلک پرې خوشحاله دي تاته او بله خبره تاسو خو ځان ته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وارثان وایئ که نه او تاسو به دومره غټې غټې خبرې دومره د کبر خبرې دومره چا خبره غټې غټې خبرې کوئ چې چا خبره اړې ورته وایي چې زموږ په خلاف چا خبره کوي ژبه به ترې نه پرې کړمه سر به ترې قلم کړمه او بیا ځان ته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زموږ د خوږ پیغمبر وارثان ځان ته تاسو وایي د هغه د ښه اخلاقو د هغه د ښه ژوند د هغه د عاجزۍ مثالونه خلک ورکوي مسلمانان څه کوي غیر مسلمانان د هغه په عاجزۍ باندې د هغه په ښه اخلاقو باندې نازونه کوي چې دا غوندې انسان د دې دنیا په تاریخ کې چې دی د څومره انسانان چې په دنیا ته راغلي دي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم غوندې انسان بیا دې دنیا ته نه دی راغلی هغه دومره پاک او بختور انسان و نو هغې ته تاسو ځان ته د هغې وارثان وایي او خبرو ته چې کښېنئ خبرې دومره غټې غټې کوئ او دا تاسې دومره غټې غټې خبرې کوئ که نه دا اوس چې داسې ژوندي ګرځئ په دې سړکونو باندې په دې ښارونو کې په دې افغانستان کې داسې ژوندي ګرځئ ور رسولونه نیولي دا د افغانستان د خلکو برکت دی چې په وظیفو یې راغټ کوي حکومت درته په سوال پاتې دی د اشرف غني د وخت پروژې پاتې دي دلته مې سړک جوړ کړه ته مې سړک جوړ کړو دا مې وکړه هغه مې وکړه دا ټول چې دي د پروژې د اشرف غني د وخت وي که د روسیې سره دی او که د چاینا سره دی او که د بل سره دی که بل سره دی دا ټولې پروژې د اشرف غني د وخت وي صحیح ده دا بلې باندې خو نازېږي ماشي موږ سړکونه جوړوو دا جوړوو موږ هغه جوړوو تاسو غیرت موږ ته معلوم دی غیرت مو دا دی که نه چې څلور کلو کې د افغانستان خلکو ته یو کاروبار زمینه برابره نه کړه دا ستاسو غیرت دی خلک د وطن نه تښتي بېوړی تښتئ هغه یو دانه ستاسو کوکری دی کوکری هغه جلالموبین هغه هم تاسو نه وتښتېدو زما د ویډیو نه مقصد هماغه دی د خلکو مشرانو ته احترام وکړئ چې د ستاسو مشران د خلکو احترام وکړي په زور کلي نه کېږي صحیح ده ټوله شا خبره 50,000 نفر به یو لک نفر به ستاسو دومره نفر نه خو ستاسو دا وحشت دومره زیات دی چې ټول افغانستان غلی دی کېدلي دا ویره د خلکو نه لرې شو که نه دومره منډې به درکړي دومره منډې به درکړي چې په غرونو کې به هم بیا چا خبره په دوربین کې به هم بیا نه ښکارئ ټکه اوس هم شئ سمه د کبر او غرور خبرې مه کوئ د ولس ځان ته رانږدې کړي او بیا مینه ورته ورکوئ چې د ولس تاسو مینه درکړي د ولس باندې سر شین زور نه راکړي که یو ځل وخت راغی که نه منډې به بیا تاسو خپل وګورئ او غیرت خو ستاسو صرف غیرت خو همدغه دی چې په ښځو باندې به چا خبره زور رسېږي نور هم په چا زور نه رسېږي ګورئ طالب جان وروره زما دا مقصد نه دی چې تاسو زه دغه کړمه خو سم شئ سمه موږ هم غواړو چې تاسو په دې حکومت کې پاتې شئ او ستاسو دغه د امارات چې دی د اسلامي قانون چې دا مه شرموئ صحیح ده او ستاسو بیا دا غیرت خو هم معلوم دی که نه ستاسو صرف غیرت چې دی دغه وس او دغه زور دا ټول په ښځو باندې رسېږي مکتبونه هم پرې بند کړه مکتبونه هم پرې بند کړي دا 4 کاله وشو صرف په ښځو باندې مکتبونه ته بند کړي دي غیرت به تاسو هغه وخت معلوم شي هغه وخت به ستاسو غیرت معلوم شي چې خلک هم په رسمیت وپېژني او دې خوار ولس ته چې دی که نه د کار زمینه برابره کړي کار زمینه جنګ خو نشته دی په ټول افغانستان کې صرف همدا تاسو یوه ډله پاتې یئ نور ډلې خو چې نور حکومتونه به چې راغی تاسو به پرېښودل حکومت ته تاسو ته کړه شي غیرت به دلته ستاسو موږ معلوم شي ستاسو د غیرت به موږ ته هله معلوم شي چې دې خوار ولس ته تاسو کار برابر کړئ او د ښځو مکتبونه خلاص کړئ صحیح ده دغه د غیرت ځای د غیرت دا ځای نه دی چې خلکو تاسو تاړونه ورکړه چې وبه دې ولمو دا به کمه هغه به کمه څوک مه چا خبره د چم چا خبره د الله چې دی که نه په پښتوره کې نه نښتی چې زه دې وار راغی که نه د الله سپه بل در کې نېغ درسي د رومنډې په یو کې صحیح ده خبرې هغه مشرانو ته دا خبرې ورسوئ چې دغه چونې در سم کړئ د چا مشرانو پسې ورته خبرې مه کوئ د دې خلکو احساساتو سره لوبې مه کوئ صحیح ده سم سړي شئ سمه غیرت همدا ولې چې امریکا ماته کړه امریکا چې دی څوک هم نشي ماتولی هغه په خپل ځای کې ناست دی یو چا خبره سل به دي خپل افغانان وژل یو به درته امریکایي دي ووژلو هغه هم چېرته ملي اردو والا په خپلو ویشتو تاسو وایو امریکایي هم نه دی ویشتی ټول ملي اردو والا به پرې ماشین راتاوه که وبې ویشتو دا غیرت خبرې تاسو مه کوئ تاسو د غیرت خبرې خوند نه کوي خبرې ډېرې شولې اوس هم سړي شئ صحیح ده اوس به ما ته د امارات چورې په کمنټونو کې بیا وایي چې د خپل کرکټ ویډیوګانو سره کار لره زه یو افغان یم زه یو افغان یم په دې کې زه حق لرم چې د افغانستان په باره کې زه وغږېږم دا خو 2020 کال نه دی چې مطلب تېر حکومت تاسو کړی ول او بس کار څنګهولو هم کړو ښځې به هغې وخت هم تا د په ښځو باندې زور رسېدو ښځو باندې مکتبونه بند کړي وو ښځه د چادري داسې کړي ښځه د چادري هغسې کړي د طالب جان وروته 2004 2015 سبا ته شروع کېږي په دې کې هر څه چې خبره چې وخت باندې که نه سل نورې خولې دغسې کېږي سل دغه پارټۍ چې دی که نه داسې چې خبر د لمن نه د برته پرسي په سر در واړي دا اوس هغه وخت نه دی چې په زور به کلي خپله وایي تاسو په زور کلي نه کېږي صحیح ده دلته ډېر زورور راغله په خاورو لاندې شول نو ما ته دا خبرې مه کوئ چې په سیاست کې دا سیاست نه دی رامېدلی زما حق دی زه یو افغان یم زما په خپل وطن باندې سر زړه پرې خوږېږي دا تاسو دومره د حکومت صرف ستاسو دی د افغانیت صرف ستاسو د پلار دی د افغانستان صرف د ستاسو د پلار دی
خبرې ډېرې دي خو سر یو دی غیرت وکړئ کارونه برابر کړي د غریبو لسته چې د خلک نه وطن د پرې نه دي دویم د ښځو مکتبونه خلاص کړي چې د خلکو دغه پیغامونه د دغه نه شي چې پردي وطن ته ښځه هم راغله پاکستان هم ښځه راغله ایران هم ښځه راغله د علاج دپاره دغې پیغامونه ځان خلاص کړي دومره سرونه نیولي دي الله مو سپارمه هیله کومه چې سړي به شئ سړي په زور کلي نه کېږي په الله مو سپارمه بار بار یې درته وایم سم شئ سمو ټاپه